سلامونه ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. افغان کډوالو د لیږد بهیر ځنډېدل. د امریکا د کانګرس یو جمهور غوښتونکي غړي امریکا ته پر شرایطو د برابرو افغانانو د لیږدولو غوښتنه وکړه. افغانستان ته د ایران د صادراتو زیاتېدل. کچه یې څه باندې 2 میلیارده ډالرو ته رسېدل. د ناقانونه نیونو دوام. طالبانو په کابل کې یو کلتوري فعال نیولی دی. زلنسکي متحده عربي اماراتو ته لاړ. د اوکراین د سولې خبرې پیلېدونکي. او ټرمپ په نږدې راتلونکي کې له پوتین سره د کتنې د احتمال خبر ورکړ. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د تګزاس ایالت جمهور غوښتونکي استازي ډین ګرینشا ټینګار کړی چې د امریکا پخواني همکاران باید له افغانستانه ولېږدول شي. سی بي اس نیوز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د امریکا د استازو جرګې دغه غړي ویلي د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن ناسمې تګلارې د دې لامل شوي دي چې پر شرایطو برابر ګڼ افغانان په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې ایسار پاتې شي. هغه زیاته کړې چې هغه افغان همکاران چې په افغانستان کې یې د امریکا د 100 کلن حضور پر مهال له واشنګټن سره مرسته کړې باید متحده ایالتونو ته ولېږدول شي. نوموړي څرګنده کړې چې د 2021 کال د تخلیې په بهیر کې پر شرایطو برابر یو شمېر افغانان امریکا ته نه دي لیږدول شوي. کرینشاو د امریکا له هغو پخوانیو سرتیرو دی چې د افغانستان او عراق په جګړو کې حضور درلود. هغه په هلمند کې د جګړې پر مهال خپله یوه سترګه له لاسه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کانګرس یو شمېر جمهوري غوښتونکو غړو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي وو چې د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو پرېکړه لغوه کړي. د ایران د خراسان رضوي والي غلام حسین مظفري ویلي دي چې هیواد یې په روان کال کې افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارده ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. د ایران خبري اژانس د دوشنبې په ورځ د دغه ایراني چارواکي له قوله راپور ورکړی چې اجرایي ادارې باید افغانستان ته د صادراتو او له دغه هیواده د وارداتو د اسانتیا لپاره لازمه زمینه برابره کړي. مظفري زیاته کړې چې د ایران د سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتوالی افغانستان ته د ایران د صادراتو پر کچې منفي اغېز کړی. هغه ټینګار کړی چې د ایران د بار وړونکو موټرو د ځنډېدو یو لوی لامل په پوله کې له طالبانو سره د سمو اړیکو نشتوالی دی. دغه ایراني چارواکي د اقتصادي اړیکو د ښه کولو لپاره په پولو او ګمرکونو کې د خنډونو د کمولو په اړتیا ټینګار کړی او په پولو کې د اړینو زیربناو د جوړولو په برخه کې د ایران او طالبانو د ژمنو د ژر پلي کېدو غوښتنه کړې. د خراسان رضوي د اقتصادي چارو د همغږۍ مرستیال رضا جمشیدي هم اعلان کړی چې ایراني بار وړونکي موټرونه افغانستان ته تر ننوتلو وروسته لږ تر لږه 20 تر 25 ورځو ځنډول کیږي او د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. تر دې وړاندې طالبانو په کابل کې د ایران د سفیر له قوله ویلي وو چې ایران ته د افغانستان د کلنیو صادراتو ارزښت شاوخوا 50 میلیونه ډالره دی. په کابل کې سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې شاعر او فرهنګ پال سید عالم هاشمي نیولی دی. سرچینو د یکشنبې په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته تایید کړي چې د طالبانو استخباراتو دغه فرهنګ پال د کابل په آریا ښارګوټي کې نیولی دی. د سرچینو په وینا هاشمي د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي تر ډیره د احمدشاه مسعود د مبارزو او د پنجشیر درې په اړه شعرونه لیکلي دي. د هاشمي کورنۍ ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. تر اوسه د هغه د نیولو لامل نه دی روښانه شوی او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یو شمېر هیوادوال په ځانګړې توګه د پنجشیر ولایت اوسیدونکي په بېلابېلو دلایلو نیولي دي، شکنجه کړي دي او ځینې یې ان وژلي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي متحده عربي اماراتو ته سفر کړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دا سفر داسې مهال کیږي چې ډیر ژر به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې او اوکراین ترمنځ مذاکرات پیل شي. دغه مذاکرات تر هغې وروسته کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو خبرو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ټرمپ ویلي چې پوتین او زلنسکي دواړه د جګړې پای ته رسولو ته لیواله دي. الجزیرې راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې ښایي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. الجزیرې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو له کېدونکو مذاکراتو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د کتنې کره وخت لا څرګند نه دی خو ښایي دغه کتنه ډیر ژر وشي. ټرمپ د روسیې پوځي وړتیاو ته په اشارې سره ویلي چې پوتین غواړي په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي.
هغه دغه راز د روسیې له لوري د اوکراین د بشپړې نیولو په اړه ویلي چې دا موضوع د امریکا لپاره یوه لویه ستونزه کیدای شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی و چې د اوکراین د جګړې ستونزه به ژر حل نشي او سولې ته د رسیدو لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. قدرمنو لیدونکو، د دې مهال مهم خبرونه مو همدومره و. تر بیا د خدای په